ناول د ایټالین ژبې د ناویلا نه مونږ ته د انګریزۍ په لار باندې رارسېدلی دی او هلته کې د دې معنی ده نوی، ناشنا یا عجیبه. په اصطلاح کې ناول هغه نثري داستان ته وایي کوم چې په یو خاص ادبي چوکاټ کې په یو خاص ادبي رنګ کې لیکلی شوی وي او د دې موضوع د انساني ژوند سره تړلی وي، یعنی د انساني ژوند مختلف اړخونه پکې په یو خاص ترتیب باندې په یو خاص طریقه باندې بیان کړی شوي وي. بعضې خلک په اوږده افسانه باندې هم د ناول شک کوي، خو چونکې په ناول او افسانه کې د ټول نه بنیادي فرق دا دی چې په افسانه کې د یو کردار د ژوند یو خاص اړخ بیانېږي او دغه شانې په ناول کې د یو کردار د ژوند مختلف اړخونه په تفصیل سره بیانېږي. نو افسانه که هر څومره هم اوږده وي خو هغه ناول نشي کېدی. د افسانې په رنګ په ناول کې هم یوه قصه وي او دغه قصه د ژوند مختلف اړخونه بیانوي. د افسانې قصه د ژوند یو خاص اړخ بیانوي او د ناول قصه د ژوند مختلف اړخونه بیانوي. د واقعیاتو تړون ته د واقعیاتو یو خاص ترتیب ته مونږ پلاټ وایو. یعنی کله چې یو قصه مخ په وړاندې روانه وي نو د هغې سره مختلف واقعیات شاملیږي چې هغه د دې قصې برخه ګرځولی شي. مونږ په بله ویډیو کې د افسانې په تعریف کې دا خبره کړې وه چې پلاټ د یو بدن خواره واره اندامونه دي. کله چې دغه اندامونه راټول کړی شي نو دغې ته مونږ روغ بدن ویلی شو. دغه شانې د پلاټ مثال هم د مختلف واقعیات خواره واره وي خو چې کله دا ټول راټول کړی شي او د مرکزي قصې سره شامل شي نو دغه قصه مخ په وړاندې لاړه شي او دغه قصه مکمله او پوره شي. نو په ناول کې هم د افسانې په شانې پلاټ انتهایی ضروری دی. د افسانې د مزاج مطابق د افسانې پلاټ ساده او لنډ وي، خو چونکې ناول په ځان کې د ژوند مختلف اړخونه ځایوي او مخ په وړاندې قصه بوځي نو په دغه وجه باندې د ناول پلاټ پیچیده، تفصیلي او اوږد وي. د افسانې غوندې په ناول کې هم تجسس یعنی سسپنس ضروری وي. لوستونکی په یو تجسس کې پروت وي چې د دې نه مخکې به څه شوي وي. یو خاص داسې تجسس په هغې کې پیدا کړی شوی وي چې لوستونکی په دې خبره مجبوره کوي چې هغه مخکې دا لیکل ټول په تفصیل سره وګوري. او دغه رنګې په ناول کې د افسانې په شان کلایمیکس یا نقطه عروج هم وي، کوم چې د سسپنس د تجسس انتها وي چې دغلته کې کله خبره ورسي نو د هغې نه پسه قصه واپس را روانه شي او بیا انجام د قصې نږدې وي. کردارنګاري هم د افسانې په شان د ناول خاصیت دی، خو چونکې په افسانه کې کردارونه هم محدود وي، ډیر کم کردارونه وي کوم چې د مرکزي خیال سره د قصې سره ډیر جوړ تعلق ساتي، نو صرف هغه کردارونه وي. د دې په نسبت په ناول کې کردارونه زیات کېدی شي او په تفصیل سره هم کېدی شي. منظرنګاري یا منظرکشي هم د ناول یو ښکلا ده، یو حسن دی، چونکې د ناول تعلق د ناول د قصې تعلق د هغه د پلاټ تعلق دا د انساني ژوند سره وي او انساني ژوند په یو ټولنه کې کیږي. په دغه ټولنه کې منظرکشي یو نیچرل یو فطرتي څیز دی، نو په دې وجه په ناول کې د منظرنګارۍ د منظرکشۍ خیال هم ساتلی شي. د ناول قصه چې چېرته مخ په وړاندې روانه وي نو د هغه ځګي منظر هم ناول کې بیانېږي. دغه شانې په ناول کې هم د افسانې غوندې آغاز او انجام وي. په یو ښه او دلچسپه طریقه باندې به د ناول شروع شوي وي او بیا د ناول اختتام به هم په داسې انداز شوی وي چې لوستونکی پوره مطمئن پاتې شي چې د ناول قصه، د ناول واقعیات، د ناول کردارونه څومره هم حقیقت ته نږدې وي، فطرتي څیزونو ته نږدې وي، نو دغه ناول به کامیاب ناول وي. د ناول ګڼ قسمونه دي چې یو پکې کرداري ناول دی. په کرداري ناول کې ټوله توجه د یو خاص کردار په ژوند باندې ورکړی شوي وي او هر څه د دغه خاص او مرکزي کردار نه چورلي. بل پکې ډرامایي ناول دی په کوم کې چې واقعیت د ډرامې په رنګ زر بدلیږي او اکثر نتیجې د توقع نه خلاف راوځي. بل مهماتي ناول دی په کوم کې چې مختلف مهمونه مخې له راځي او د هغې سره قصه مخ په وړاندې ځي. بل یو قسم واقعیتي ناول دی په کوم کې چې د لیکوال زیاته توجه د کردار په ځای په واقعیاتو باندې وي. نظریاتي ناول هم
د ناول یو قسم دی او دا د جدید دور پیداوار دی. په دارنګې ناولونو کې یو خاص نظریه چې کوم دی نو هغه په ادبي رنګ کې بیانولی شي. بل یو قسم جاسوسي ناول دی د کم بنیاد چې په تجسس او حیرانتیا باندې وي. په داسې ناول کې مافوق الفطرت کردارونه وي، مافوق الفطرت واقعیات پکې بیانیږي. د داسې ناولونو واقعیات بالکل ناشنا او عجیبه او حیرانونکي وي.